زمونږ په دې خوا کې موږ چې کوم ځای کې اوسېږو یو د عبدالرحمن بابا زیارت دی، خلکو ته رحمان بابا وایي. ورسره اخوا اخون درویزه بابا دی، بیا شیخ حیدر بابا دی، دې خوا رانه 15 پیران دي، دې خوا تور بابا دی. ماشاءالله زه ښه آباد یم په زیارتونو، ډېر خیال کوي په ما باندې. د زیارتونو په منځ کې اوسېږو. زما عزتمندو د خپل اولاد تربیت د شریعت مطابق څنګه چې الله او رسول فرمایي، او کم تربیت اولنې تربیت د اولاد په عقیده د توحید باندې وکړو چې بچی د شرک نه ځان وساتي. سورة لقمان شته که نه؟ موږ لقمان یو حکیم انسان و، بچی ته وایي یا بنیا لا تشرک بالله، بچیه شرک به نه کې. چې راغټ شه ورته ووایه بچیه دا زیارتونه چې جوړ شوي دي دا الله نه دي جوړ کړي، رسول نه دي ویلي، دا ما او دو انسانانو جوړ کړي دي. په دې قبر کې خدای نه دی دفن شوی، په دې قبر کې انسان دفن دی، او پته هم نه لګي چې اوس به جنت کې که به چېرته وي. پته خو یې نه لګي که بغیر د صحابو نه. بچیه ګورې دلته مالګې او دلته به نه ځي، مالګې ونه سټي، بچیه دا ونه کې دا ونه کې. او چې مور او پلار په خپله زیارت نه ځي بچي به څه تربیت وایي. موږ داسې واړه واړه د 6 کالو مسجد کې سبق ویل، نو کله ناکله دا سبق د الف با تا هم سخته شي سړي ته، نه مې زده کېده. نو بعضې ماشومان به زمونږ په دې خوا کې موږ چې کوم ځای کې اوسېږو یو د عبدالرحمن بابا زیارت دی، خلکو ته رحمان بابا وایي. ورسره اخوا اخون درویزه بابا دی، بیا شیخ حیدر بابا دی، دې خوا رانه 15 پیران دي، دې خوا تور بابا دی. ماشاءالله زه ښه آباد یم په زیارتونو، ډېر خیال کوي په ما باندې. د زیارتونو په منځ کې اوسېږو. نو واړه واړه ماشومانو بعضې ملګرو به سبق نه زده کېده، یو بل ته به م ویلي چې شیخ حیدر بابا له به لاړ شي او هلته به ژبه وټکې، بیا به دې سبق زده کېږي. میندو به بچي بوتلل، ځکه کافي مزل 10-15 منټ فاصله وه. نو هلته په قبر باندې 2 واړه واړه غونډارې کاڼي ایښي. نو الحمدلله ما دا کار نه و کړی، خو لیدلي مې وو، لکه تلو راتلو به الله بچ کړي و، الله بچ کړو، د الله په فضل بچ شوي. چې زیارت هلته به څوک لاړل 2 کاڼي واړه واړه، یو به یې لاندې کېښود، غریب به سبق نه زده کېده، یو به لاندې بل به یې د پاسه، دا ژبه به یې ټکوله ټکوله ټکوله، بل به ورته کتل، تر هغې به یې ټکوله چې وینه به ترې روانه شو، چې وینه به ترې روانه شوه کاڼي به یې کېښودې. چې پورته به راغی مخکې چې به یې الف الف ویلې، هغه ژبه به یې الټه شو، اوس به یې اړیپ اړیپ ویلې، هغه به هم ترې ګډوډ شي. ګوره اولاد تربیت په عقیده د توحید باندې چې بچی دلته دی مړی دي، دوی څه نشي کولی، لا تنفع ولا تضر، نفع و نقصان نشي ورکولی. رسول الله علیه السلام فرمایي افتحوا على صبيانكم، کله چې د ماشوم ژبه کولاوئ او ماشوم مو په خبرو راغی لا اله الا الله ورته وایه، نو بیا چې کله وفات کېږي زنکدني، نو بیا هم ورته لا اله الا الله ووایه، ولې چې د دنیا پیله خبره هم لا اله الا الله، او د دنیا آخري کلام او خبرې هم لا اله الا الله جوړ شي. الله زمونږ په حال ته رحم وکړي. زمونږ کم طرف ته لاړو چې ماشوم مو تازه په خبرو راشي، ابتدایي خبرې شروع کړي، نو باباجي اوږده ګیرئ په بړستنه کمبله کې دې خوا سیټ ته پروتي، دا ماشوم تازه وړې وړې خبرې شروع کړي، ژبه یې ماته کړي. نو مور او پلار یې ورته وایي بابا ته کنځل وکړه، نو هغه په دې ماته ژبه یې 2-3 کنځل دې خوا راپرېږدي. بابا غریبه مو خاندي ځکه نوسی دی، مجبوره دی، د بل چا لاس ته ناست دی. بیا ورته وایي دې خوا نیا ناست دی، ابۍ ته کنځل وکړه، 2-3 کنځل هغې ته وکړي. مور او پلار یې وخاندي وخاندي په یو کنځل، لکه ټول کشمیر چې فتح شي. ولې بچي کنځل وکړه؟ موږ خپلو بچو ته په خپله کنځل ښایو، بچی دته کنځل وکړه، دته کنځل وکړه. دا مور ته چې وله کنځل کوي او بچی ناست دی، دا به زده کوي نه؟ دا کور کې چې د پلار کنځل کوي او د خپله ښځه په کنځلو کینئ او پاسئ، دا به زده کوي نه؟ بچو ته لا اله الا الله. انس رضی الله عنه وړوکی ماشوم دی، مور ام سلیم الرمیصا، پلار کافر، مور مسلمانه. چې کله په خبرو راغی مور ورته وایي قل لا اله الا الله، بچیه لا اله الا الله وایه.
دا پلار کافر دی د ښځې ته وایي لا تفسده علی بچی راله مه خرابوه. هغه وخت کې چې به څوک مسلمان کېده وایي لاړه خراب شي. انس چې ژبه په لا اله الا الله ماته کړه نو رسول الله علیه السلام سره په مدرسه کې داخل کړه. لس کالو هغه کور کې هغه خدمت د نبی کریم علیه السلام خادم جوړ شي. دعاګانې واخیستلې.